د غزنی ولایت د قره باغ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل مالي لګښت د یو محلي سړک د رغونې چارې پیل کړي دي. د دغه سړک د رغونې مسؤلین وایي یاد سړک چې نږدې 10 کیلومتره اوږدوالی او 7 متره سور لري تر هوارولو وروسته یې څنګونو ته جرۍ ایستل کیږي او بیا پرې جغل اچول کیږي. د دوی په وینا له دې وړاندې د یاد سړک د خرابوالي او کمارزوالي له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د دې سړک اوږدوالی 9 کیلومتره ده او د دې سړک سور چې ده 7 متره ده. د دې سړک د رغولو مصارف د کلیوالو خلکو لخوا ورکول کیږي او د منطقې عام ولس په دې باندې کار کوي او د ولس لخوا د رغول کیږي. دغه سړک چې و مخکې ډېر تنګ و، تقریبا 4 متره بر یې لرو، اوس الحمدلله 7 متره بر سو. ځوانانو دې منطقې لپاره ډېر کار وکړو. د دې منطقې خلک خوشحاله دي، موټروانان خوشحاله دي، خلک په راحته دي. مخته ډېرې لارې خرابې ولې، اوس خو ماشاءالله ډېرې لارې اساني شوله. خدای تعالی دې له ټوله سره ښه وکړي چې کومې خدمت کړی ده، الله تعالی دې له ټولو ته اجر جمیل ورکړي. په ورته مهال د قره باغ ولسوالۍ محلي مسؤلین د خلکو په دغه کار خوښي کوي او وایي چې د قره باغ ولسوالۍ اوسیدونکو هر وخت د رغونې او په نورو برخو کې له اسلامي امارت سره اوږه په اوږه کار کړی دی. خلک اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي الحمدلله چې امارت او موږ په ګډه کار وکړو، ډېر کار کولی سوای. دا اوس دلته چې ما له سپین ږیرو سره افسرانو سره مجلسونه کړي دي، هغه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې موږ مکمل 100% کې له حکومت سره باید همکاري وکړو او په شرایطو کې بالفعل حالت کې باید مکمل همکاري وکړو او هم یې کړې ده. د یادونې وړ ده چې د یاد سړک د رغونې پر مهال هغه دیوالونه، ونې او موانع هم د قومي مشرانو په منځګړیتوب لرې شوې، په کومو ځایونو کې چې د سړک عرض کم کړی و.